والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته د مرګ یادونه کوي. فرمای کل نفس ذائقة الموت، هر نفس د مرګ سکونکی دی. هر نفس د مرګ سکونکی دی. هیڅ څوک په دغه ځمکه باندې باقي نه پاتې کیږي. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او هر یو ستاسو ته به په پوره شکل باندې ستاسو اجورې اجرونه درکړی شي د قیامت په ورځ باندې. هر انسان ته به د خپل عمل مطابق چې په دنیا کې ترسره کړی هماغه جزا ورکول کیږي. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. که چیرې نیک عمل کړی وي نیک جزا به وګوري، او که چیرې بد عمل کړی وي بد جزا به وګوري. بیا الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو متوجه کوي دې ته چې دغه دنیا ژوند باندې انسان باید مغرور نشي، خپل هدف آخرت وټاکي، دنیا ځان ته فقط یو وسیله ونیسي. فرمای فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هغه انسان چې د دوزخ د اور څخه لرې شو، خلاصون پیدا که او جنت ته داخل شو، دغه انسان په حقیقت کې کامیاب دی. په دغه دنیا کې مسلمانانو مونږ او تاسو الله عز وجل د یو ازمیښت او امتحان او ابتلا دپاره پیدا کړي یاستو. ځکه الله عز وجل فرمای لنبلوکم ایکم احسن عملا. ما مرګ او ژوند پیدا کړی دی دې دپاره چې تاسو ازمیښت کړم، امتحان کړم، دا معلوم کړم، په تاسو باندې حجت ثابت شي چې کم یو ستاسو نه نیک عمل کوي، د الله اطاعت کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، او د الله نیغه لاره نیسي، تعقیبوي، او څوک د شیطان او د ګمراهۍ په لاره باندې ځي. په همدغه اساس مسلمانانو دغه دنیا چې ده دا د امتحان ځای دی. زمونږ او تاسو ابدي ژوند هغه آخرت دی. مونږ او تاسو الله سبحانه وتعالی د آخرت دپاره خلقت کړی یو. دغه دنیا فقط یو څو ورځې محدود ژوند دی. داسې دی لکه یو انسان چې په یو پل باندې تیریږي بل طرف ته راوځي. دا دنیا فقط یو پل دی چې د دغه سر دنیا نه موږ آخرت ته په دغه پل باندې ځو. دا پل دنیا ده. ابدي ژوند زموږ او تاسو آخرت دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. آخرت کې یا دائمی جنت دی یا دائمی دوزخ دی. هلته بیا مرګ نشته، هلته همیشه ژوند دی، هلته بیا وفات کېدل نشته، ژوند نه خلاصیږي. ځکه مسلمانانو خویندو ورونو آخرت دپاره آمادګي پکار ده. دغه دنیا نه چې هر انسان رحلت کوي، هر انسان وفات کېږي، خامخا به دی ځان سره یو حسرت کوي، یو افسوس به کوي د مرګ په وخت کې. که هغه نیک عمل انسان دی، مؤمن دی، یا بد عمل انسان دی، یا کافر دی، ګناهګار دی، هر انسان به د مرګ په وخت یو افسوس کوي. هغه افسوس څه شی دی؟ هغه افسوس دا دی که چیرې دغه انسان نیک عمل صالح انسان وي، مؤمن دی، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مطیع او فرمانبردار دی، دی به د مرګ په وخت کې دا افسوس کوي چې کاش کې ما د نیک اعمال نور هم ډېر کړی وی. ولې ما خپل ژوند نه ډېره ګټه وانه اخیستله، ولې ډېره استفاده مې ترې ونه کړه. هغه انسان چې کافر دی، عاصي دی، ګناهګار دی، دی به هم افسوس کوي. دی به وایي چې ما ولې د شیطان خبره منله، ولې مې د الله لاره نه تعقیبوله، ولې مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره نه تعقیبوله. ځکه د قیامت په ورځ به بیا دوی حسرت کوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش چې ما د رسول لاره تعقیب کړی وی، کاش چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وینا او خبرې منلی وی، کاش چې په الله مې ایمان راوړی وی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بیا به د خپل ملګرو څخه الله ته شکایت کوي، او هلته به بیا
ځان سره دا حسرتونه کوي چې کاش فلاني سره مې ملګرتیا نه وای کړی، کاش فلانی به دوست نه وای نیولی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. دغه دوست خو زه د لارې څخه بې لارې کړم، دغه دوست زه د الله د لارې څخه لرې کړم، د شیطان لارې راته وښودله. نو په همدغه اساس مسلمانانو په دنیا کې هم انسان باید صالحانو سره، نیکانو سره، داسې کسانو سره دوستي وکړي چې هغه ستا د آخرت په نفع تمامیږي. دا نه چې خدا نخواسته دغه دوست په دنیا کې ته ورته دوست وایي مګر دی په حقیقت کې ستا دښمن دی، د الله د لارې نه تا لرې کوي، د رسول د لارې نه تا لرې کوي، دغه مستقیمې لارې نه تا لرې کوي، آخرت درته بربادوي. خلاصه دا چې په دغه دنیا کې هیڅ نفس نه پاتې کېږي. بهتر دا ده چې هر انسان په همدغه دنیا کې د خپل ژوند څخه نیکه ګټه واخلي. دغه دنیا د عمل ځای دی، دنیا د عمل ځای دی چې کله دنیا نه انسان دار آخرت ته انتقال شو عمل خلاص شو. آخرت کې عمل نشته، هلته حساب دی، هلته کتاب دی، هلته جنت دی، هلته دوزخ دی. د عمل ځای دغه دنیا د مسلمانانو. که څوک عمل کول غواړي، ځان ته آخرت جوړول غواړي، په دنیا کې دی عمل وکړي. نو ځکه دغه مرګ چې دی همغه ته وایي چې انسان د دار عمل، د عمل د ځای څخه ځان انتقالوي د حساب ځای ته. اما چې کله د حساب ځای ته انتقال شو هلته بیا هیڅ کار نشي کولی، فقط به الله ته حساب ورکوي. او هر انسان د الله حضور ته ودرېږي، د الله په حضور کې خپل امتحان ورکوي، خپل حساب ورکوي. د ذرې ذرې حساب الله عز وجل موږ تاسو سره کوي. قرآني آیتونه په دغه مجال باندې ډېر دي، د وخت د کموالي په اساس زه ټول نشم تلاوت کولی. نو هلته به الله عز وجل انسان ته ټول هغه څه بیان کړي چې په دنیا کې ده کړي. انسان چې د خپل عملنامه ګوري چغې به وهي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. دا څه رقم عملنامه ده، دا څه رقم کتاب ما ته راکړ شو، دې کې خو نه صغیره پاتې ده نه کبیره پاتې ده. هر هغه عمل چې ما په دنیا کې ترسره کړی دلته ذکر شوی، هیڅ شی د الله نه پټ نه دی پاتې. هغه څه چې زما په زړه کې هم ګرځېدلی دلته نه مشته دی، ذره ذره شی دلته ذکر شوی. ځکه هم په دنیا کې کله کله یو انسان ډېر غټ ناروا عمل کوي خو چورته پرې خراب نه وي، فکر کوي زه خیر دی بې تفاوتي ده، فکر مې نه شو، دا نه شو، دا نه شو، ډېرې خبرې سطحي نیسي، مګر هلته به دا ټولې ذکر وي. کله به ډېر وړې خبرو ته انسان متوجه نه وي، مګر هغه به الله عز وجل نوشته کړي وي د ملایکو په واسطه باندې. ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ځکه الله عز وجل فرمایي چې موږ به بیا د قیامت پر ورځ انسان ته هغه کتاب ورته ورکړو، خپل عملنامه به ورته په لاس ورکړو، بیا به انسان ته وایي چې ته خپله ولوله، ستا په دې عملنامه کې څه شی دي. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کافي ده ته خپله نن خپل ځان محاسبه کړه، عملنامه کې وګوره، خپله د خپل ځان محاسبه کړه. هلته به بیا مسلمانانو انسان باندې خپل اعضا ګواهي ورکوي. هغه اعضا چې ته دنیا کې په هغې باندې ګناه کوې، همدغه اعضا د قیامت پر ورځ پر تا شهادت ورکوي. ژبه په تا شهادت ورکوي، لاسونه په تا شهادت ورکوي، خپې پر تا باندې شهادت ورکوي. ځکه الله عز وجل فرمای یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون. قیامت ورځ هغه ورځ ده چې په انسان باندې به د دوی ژبې، د دوی لاسونه، د دوی پښې ګواهي ورکوي چې پر ما دروغ ویلې، په ما باندې غیبت کوه، په ما باندې د کفر الفاظ کارول، په ما باندې به نمیمې کولې، په ما باندې به مختلف قسم تهمتونه ناحق قسمونه به خوړل، لاسونه به وایي په ما باندې حرام اخیستل، ما باندې به رشوت اخیستل، ما باندې به غلا کول، ما باندې به سود اخیسته، پښې به وایي چې زه به کارولم چې د حرام کار ته لاړ شم. نو هلته بیا د ستا خپل جوارح، خپل بدن در باندې ګواهي درکوي. په دغه اساس مسلمانانو آخرت دپاره آمادګي پکار ده. کله چې انسان د دغه دار څخه لاړ، ستا عمل خلاص شو، هغه دار حساب دی، هلته بیا عمل نشي کولی. عمل دپاره همدغه فرصت موږ او تاسو ته الله عز وجل راکړی دی. د قیامت په ورځ په اړه باندې یا دا چې انسان وفات شي، موږ او تاسو ته د ډېرو مسایلو علم نشته، فقط موږ او تاسو په هغې باندې ایمان لرو. فقط دغه هغه خلاصه دا ده چې د مؤمنانو ارواح په جنت کې دي، انشاء الله مؤمنان به ټول په جنت کې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دوزخ کې به هغه هیڅ مؤمن نه پاتې کېږي، ولو که مثقال ذره من ایمان. که څوک یو ذره ایمان هم ولري، دی به په دوزخ کې ابدي نه پاتې کېږي. د الله په فضل و کرم سره به مؤمنان ټول دوزخ څخه وځي، بیرته به جنت ته ځي. الله عز وجل زموږ تاسو هم جنت نصیب کړي. نو مؤمنان په دوزخ کې نه پاتې کېږي، او د مؤمنانو ارواح هم په جنت کې دي، د کفارو ارواح په دوزخ کې دي، اسفل السافلین کې دي.
دغه علم موږ او تاسو ته د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې راغلی. دا چې کله انسان وفات کېږي مسلمانانو، د انسان روح د دنیا نه قطع شو. د مؤمنانو ارواح په اعلی علیین کې دي او د کفارو د عصاتو په اسفل سافلین کې دي. نن سبا موږ تاسو په دنیا کې یو تعداد انسانان ګورو، وایي چې یو انسان په فلاني کور کې وفات شو، د ده روح 40 ورځې دغه کور کې ګرځي او چکر وهي. دا اعتقادات د هندوانو عقاید دي، دا اسلامي عقیدې پورې ارتباط نه لري. دې خبرو باندې باور مه کوئ. همدارنګه ځینې خلک ورځو ته بد وایي. که چهارشنبې په ورځ باندې څوک وفات شو دا بده ورځ ده، چهارشنبې په ورځ خیرات مه کوه، چهارشنبې په ورځ باندې دا مه کوه، چهارشنبې په ورځ باندې دا مه کوه. ورځې ټولې د الله ورځې دي. چهارشنبه او پنجشنبه او دوشنبه په دې کې فرق نه لري، ټولې ورځې د الله ورځې دي. حساسي موضوع چې ما کوله مسلمانانو دا ده چې کله انسان وفات شي د دنیا څخه د ده رابطه قطع شوله، ده ته د دنیا هیڅ عمل فایده نه رسوي، ځکه دی اوس عمل نشي کولی مګر هماغه عملونه چې انسان په دنیا کې کړي وي د هغې اجر او ثواب ورته رسیږي. په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي چې په دنیا کې انسان کله وفات شي نو د ده رابطه قطع شوله، 3 شیانو اجر ورته رسیږي. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3: صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کله چې انسان وفات شو د ده رابطه دنیا څخه قطع شوله، د دنیا هیڅ شی د ته نور ګټه نه شي رسولی، فقط 3 شیانو اجر ورته رسیږي. یو صدقه جاریه ده چې انسان په خپل ژوند کې صدقه جاریه کړی وي. صدقه جاریه څه شی ده؟ مسجد جوړ کړی، یو درسګاه تعلیمي اداره جوړه کړې، یو پل جوړ کړی دی، مثلا د اوبو یو سای ویستلې ده، داسې خیري کار یې کړی چې د هغې نفع د ده مرګ نه وروسته هم مسلمانانو ته رسیږي، انسانانو ته. نو دا چې نفع انسانانو ته رسیږي اجر تا ته د مرګ څخه وروسته هم راځي. بل دا فرمایي چې علم ينتفع به، داسې علم چې تا زده کړی وي او په ژوند کې د بل چاته ښودلی وي، نو ستا د مرګ څخه وروسته هم چې د هغه علم سلسله دوام لري، جاري ده، د هغې اجر تا ته راځي. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چې هغه تا ته د مرګ څخه وروسته دعا کوي. نیک اولاد، مګر د نیک اولاد دعا هغه وخت کې د مسلمانانو چې تا اولاد نیک تربیه کړی وي، اولاد د نیک روزلی وي، ته خپله نیک او صالح واوسې، دغه اولاد به تا ته دعا وکړي. اما دا چې تا د اولاد په تربیت او پالنه کې هیڅ زحمت نه دی ویستلی، هیڅ کوشش دی نه دی کړی، نو هغه بیچاره بیا آخرت څه پیژني او دعا څه پیژني او تا څه پیژني. د هغه نه بیا د دعا توقع هم نه کېږي. ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان به د جنت مستحق شي، جنت ته چې راشي دی به د خپل عملنامې په اساس باندې ګوري چې یو ټیټ مقام لري، مګر ده ته به الله عز وجل ووایي چې ستا مقام هغه پورته مقام دی. دغه انسان به وایي چې یا الله زه د خپل عملنامې مطابق یا د حساب مطابق خو زه د دغه مقام مستحق نه یم، دا دومره لوړ مقام چې ته مات باندې فضل کوې په کوم اساس باندې دی؟ الله عز وجل به ورته وفرمایي چې دا په هغه سبب دی چې تا صالح اولادونه روزلي وو، هغو تا ته دعا کړې ده، دا د هغه اولاد د دعا په برکت باندې دی چې ستا مقام په جنت کې لوړیږي. په همدغه اساس باندې مسلمانانو بهتر دا ده چې انسان د خپل ژوند څخه کار واخلي، په خپل ژوند کې دغه صدقات جاریه وکړي، په خپل ژوند کې خیراتونه ورکړي، په خپل ژوند کې صدقات ورکړي، په خپل ژوند کې نیک کارونه ډېر وکړي. مرګ نه وروسته مه پرېږدئ. مرګ نه وروسته بیا ورثه به دې بیا په کیسه کې نه وي، یو 3 ورځې درپسې ژاړي، یو 2-3 ختمونه درپسې کوي، بیا دې هېروي، بیا د څوک کیسه کې نه دي، کلونه کلونه تېرېږي، ستا قبر ته بیا څوک نه راځي، بیا د څوک نوم نه یادوي. همدا چې ته مړ شې نوم دې ورک شو. موږ تاسو په دې جنازو باندې ګورو، دنیا کې به ورته ټول حاجي صاحب او محترم او جنرال صاحب او وزیر صاحب او رئیس صاحب او فلان صاحب، همدا چې مړ شو بیا ورته ټول میت وایي، ټول ورته مړی وایي، مړی راوړه، مړی ویسه، مړی ښکته که، مړی پورته که. خپل زوی ورته مړی وایي، خپله ورثه ورته بیا میت وایي، مړی وایي، هېڅوک بیا ورته محترم نه وایي، هوس ورته څوک فلانی صاحب فلانی صاحب نه وایي. په دنیا کې خپل ژوند نه ګټه واخلئ، د آخرت دپاره کار وکړئ، صدقات جاریه ورکړئ، ورثه ورته ځان مه پرېږدئ. ورثه مو څو ورځې یادوي بیا مو بېرته هېروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره ناستو، صحابو ته وفرمیل چې ایکم مال وارثه احب الیه من واله. صحابو ته وفرمیل چې کوم یو ستاسو نه د خپل وارث مال ډېر خوښوي؟ چاته د خپل وارث مال د خپل ځان په نسبت ډېر خوښ دی؟ صحابو وفرمیل چې یا رسول الله هر انسان خپل مال ډېر خوښوي، د وارث مال څوک نه خوښوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د وارث ستاسو مال هغه دی چې په ژوند کې دې ورکړی وي د الله په لاره کې، هغه ته آخرت دپاره لېږلی دی. هغه چې ته ساتې جمع کوې
ته ترې نه ځې وارث ته یې پرېږدې نو هغه مال چې ته د الله په لاره کې نه ورکوې دا د وارث مال دی په حقیقت کې میراث کې تا څخه پاتې کېږي تا ته بیا هېڅ ګټه نه رسېږي وارث پوهېږي او کاره پوهېږي چې هر څه چې مصرفوي هر چېرته مصرفوي نو همدغه ژوند چې موږ او تاسو ته الله عز وجل راکړی دا یو فرصت دی چې د دې نه باید انسان استفاده وکړي نو ننني موضوع کې زه دا هم ویل غواړم چې هغه کوم شیان دي چې مړي ته انسان ته د مرګ نه وروسته هم ګټه رسوي درې شیان خو په دغه حدیث کې ذکر شو چې یو صدقه جاریه ده دوهم د انسان علم دی چې چاته یې ښودلی وي هغه علم تسلسل لري دوام لري او دریم صالح اولاد دی چې خپل مور او پلار ته یا والدینو ته دعا کوي د دې نه علاوه نور هغه شیان هم دي چې یو انسان مثلا مسجد جوړ کړی وي د یو علمي درسګاه یې جوړه کړې ده یو کوهه یې جوړ کړی دی یو قرآن کریم یې چاپ کړی دی یا چاته ورکړی خو د هغې نه علاوه بل کار دا هم دی چې اجر انسان ته د مرګ څخه وروسته هم رسیږي که ورثه یې ترسره کړي که دغه میت نه قرضدار وي او ستا وارث پاسېږي ستا قرض ادا کړي د دې اجر تا ته رسیږي وارث هم اجر اخلي تا ته هم اجر در رسیږي ستا دین چې ادا کړي او د میت یا د مړي قرض خلاصول دا په ورثو باندې لازم دی که د چا مور یا پلار یا داسې یو نږدې اقارب وفات شوي وي او دی قرضدار وي نو پر ورثو باندې دا لازم دی تر څو چې دوی کولی شي د هغه قرض باید ادا کړي قرض یوازې دا نه دی چې هغه د پیسو قرضدار دی کېدای شي ستا پلار باندې ستا ورور باندې ستا د یو بل نږدې قریب باندې حج فرض و د حج نه دی کړی هغه حج ورته ته باید وکړې کېدای شي د باندې د چا مال و هغه مال ته باید ورته ورکړې د باندې د فرضي روژه پرې باندې پاتې وه د روژه نه ده نیولې روژه ترې نه نیولی شي قرباني ورته کولی شي دغه ټول په مغه صدقاتو کې شامل دي اما دا چې د قرآن کریم تلاوت یا لمونځ ورته کېدلی شي یا نشي کېدلی په دې باندې کوم دلیل نشته اما علما وایي چې د قرآن کریم لوستل او د لمانځه ثواب هم مړي ته رسیږي قرآن کریم تلاوت کا ورته لمونځ وکړه مګر دعا کې هغه شریک کړه دا سبب په دعا کې نه وایي چې یا الله دغه لمونځ ما کړی د دې ثواب فلان ته ورکړه دعا کې به داسې وایي چې یا الله دغه لمونځ نفل ما وکړه دغه لمونځ او نفل زما قبول کړه او همدومره ثواب زما والد یا مور یا هر څوک چې ده هغې ته ورسوه د قرآن تلاوت وکړه دعا کې داسې وایي چې یا الله دغه تلاوت ته قبول کړي او همدومره ثواب زما مور ته ورکړي یا همدومره ثواب زما پلار ته ورکړي همدومره ثواب زما نیکه ته ورسوي نو داسې مه وایي چې زما د دغه تلاوت ثواب هغه ته ورکړه د دې ثواب هم رسیږي همدارنګه بله مسله دا ده چې د میت نه چې کله وفات شي دغه صدقه او خیرات په کومو ورځو باندې وشي آیا د میت د صدقې او خیرات دپاره که چیرې ورثه ورته خیرات کول غواړي داسې مشخصه ورځ شته که نشته د خیرات دپاره د صدقاتو دپاره هیڅ مشخصه ورځ نشته هر ورځ خیرات کولی شي هر ورځ صدقه کولی شي هر ورځ نیکي ورته کولی شي دا چې موږ تاسو دا مشخص کړی چې درېیمه ورځ باندې خیرات وکړه بیا هر جمعه پنجشنبه خیرات وکړه څلوېښتمه ورځ باندې خیرات وکړه بیا کال چې پوره شي بیا خیرات وکړه دغه خبره هیڅ اسلام کې اساس نه لري او د دې مشخص کول هم په درېیمه ورځ باندې او په اوومه ورځ باندې او په څلوېښتمه ورځ باندې او په کال باندې دغه اسلامي جنبه نه لري ښه عادت هم نه دی خیرات دپاره هر وخت د خیرات وخت دی هر وخت کولی شي ازادانه نن وخت کې دا یو عرف ګرځېدلی دی چې یو انسان به ځان قرضداروي خو دې دپاره زه په درېیمه ورځ باید خیرات وکړم ځان به قرضداروي زه څلوېښتمه لمانځم دغه عادتونه اسلامي عادتونه نه دي خلکو جوړ کړي دي د خپل ځانه اساس نه لري نو په دغه اساس خیرات صحیح ده خیرات وکړه صدقات خپل میت ته وکړه دعا ورته کوه وخت مشخص نه دی هر وخت یې کولی شي هر وخت د خیرات وخت دی هر وخت د دعا وخت دی هر وخت د صدقاتو وخت دی په همدغه اساس هیڅ وخت مشخص نه دی دې لپاره په همدغه اساس باندې دا باید ووایو چې هر کله موږ او تاسو خپل یو اقارب چې څوک موږ نه وفات کیږي هغه باید هیڅکله هیر نه کړو په دعاګانو کې باید هغه همیشه یاد وي تر هر څه نه ډېر اجر او ثواب د دعا میت ته رسیږي مګر دغه نور صدقات او خیرات د دې اجر او ثواب هم میت ته رسیږي مګر هر یو په خپل اخلاص او نیت سره د ورځو او د اوقاتو مشخص کول ورته جواز نه لري نو په دغه اساس باندې موږ تاسو مسلمانانو دې باندې باید متوجه شو چې الله عز وجل هر انسان ته په دنیا کې همدغه چانس ورکړی دی چې دنیا کې خپل انسان باید عبادت وکړي
خپل عبادت نه کوي بیا په دې تمه باندې وي ورثه ورته وصیت کوي چې بیا ما پسې خیرات وکړئ، ما پسې صدقات وکړئ، ما دپاره دا وکړئ، ما دپاره دا وکړئ. هماغه وصیت چې ته ورثه ورته کوي هغه عمل ته پخپله په دنیا کې وکړه. ځکه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت هم دا دی چې تاسو د خپل مال نه په دنیا کې پخپله ګټه واخلئ، وارث دپاره یې مه پرېږدئ چې وارث به بیا تا پسې خیرات کوي یا به نه کوي یا به د یادوي یا به بیا نه یادوي. په دنیا کې چې تر څومره کولی شي هماغه کار په خپل لاس باندې وکړئ، ترسره کړئ، تر څو د آخرت دپاره تاسو دپاره ذخر او اجر وګرځي. د قیامت پر ورځ مسلمانانو هغه وخت کې به الله عز وجل ځینې انسانانو ته وایي چې اوس سجده وکړه، دوی به بیا سجده نشي کولی ځکه دنیا کې سجدې نه دي کړي. ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، دوی به سجدې کولو ته راوبلل شي، دوی به سجده نشي کولی ځکه په دنیا کې سجده نه ده کړې. همدارنګه په دنیا کې به دوی د الله څخه غافل وي، د الله د لارې څخه به غافل وي، دوی به په اسلامي شاعرو باندې رشخندونه او مسخرې کوي، مګر د دغه ټولو عواقب به بیا د قیامت په ورځ انسانانو ته معلومیږي. اوس وخت په دنیا کې یو تعداد انسانان شته چې په آخرت باندې شک کړي، یو تعداد مسخرې په شکل باندې وایي څوک د قبر څخه بیرته راغلی دی او څوک آخرت ته تللی دی او څوک فلان دی او څوک فلان دی، مګر د دغه ټولو خبرو حقایق موږ او تاسو ته هماغه د مرګ په وخت کې بیا معلومیږي. د قبر عذاب ثابت دی، جنت او دوزخ موږ او تاسو ته ثابت دی، دا زموږ او تاسو د ایمان ارکان دي. په دغه اساس مسلمانانو موږ او تاسو په دنیا کې که دوستي هم کوو هغه چا سره دوستي وکړو چې هغه دوستي زموږ او تاسو آخرت دپاره او دنیا دپاره ګټه رسوي. په آخرت کې بیا دغه دوستان چې په دنیا کې نن وخت کې یو بل ته کلک کلک دوستان وایي، دوی به بیا په آخرت کې یو بل سره دشمني کوي. ځکه هم قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمای الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دغه دوستان چې په دنیا کې دي د دنیایي منافعو دپاره دوستي کوي، د هغه دوستي ستا د آخرت دپاره هیڅ فایده نه رسوي، تا د الله او د رسول د لارې څخه بېلارې کوي، تا په شک او تردد کې په خپل دین کې اچوي. دغسې دوستان به د قیامت پر ورځ بیا یو بل څخه تښتي، یو بل څخه سره به دښمنان وي. ځکه الله فرمایي یو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان به د قیامت پر ورځ بیا یو بل سره دشمنان وي غیر د متقیانو نه. هغه چا چې د دوی دوستي په دنیا کې د تقوا دپاره وي، د هغه دوستي ستا د آخرت دپاره ګټور تمامیږي، دغه دوستي به په آخرت کې هم دوستي پاتې کیږي. مګر دغه دنیوي ماده پرست دوستان چې د هغه دوستي ستا د آخرت دپاره هیڅ ګټه نه رسوي، دا به د قیامت پر ورځ بیا په دشمنیو باندې تبدیلیږي. حتی مسلمانانو دوست خو څه کوي چې د قیامت په ورځ بیا انسان د هر شي نه تیر دی، خپل مور نه تیر دی، پلار نه تیر دی، خپل ورور نه تیر دی، خپل ښځې نه تیر دی، خپل اولاد نه تیر دی، خپل ټول قوم او قبیلې نه تیر دی. دنیا کې به دلته کلک ولاړ وي، زه تاجک یم، کلک به ولاړ وي زه پښتون یم، زه فلان یم، زه فلان یم، زه د فلاني قوم یم، زه د فلاني قوم یم. اما د قیامت پر ورځ به بیا دی څه وایي؟ یود المجرم یومئذ لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى تر اخره پورې. دغه مجرمان دغه ګناهګاران دوی به د قیامت په ورځ بیا به الله ته پیشنهاد کوي، یا الله ما نه فدیه قبول کړه، ما د عذاب نه خلاص کړه. خپل اولادونه به الله ته وړاندې کوي، یا الله زما اولاد واخله ټول دوزخ کې واچوه ما ته نجات راکړه، یا الله زما ښځه واخله دوزخ کې واچوه ما ته نجات راکړه، یا الله زما دغه ورور واخله دوزخ کې واچوه که ما ته نجات راکړه، یا الله زما دا ټول قوم واخله دوزخ کې واچوه ما ته نجات راکړه. هلته به بیا قوم دوزخ ته وراچوي، مګر دلته دنیا کې به تعصب به کلک نیولی زه فلان قوم یم زه فلان قوم یم. هر هغه دوستي، هر هغه ملګرتیا چې په دنیا کې ستا د آخرت دپاره ګټور نه تمامیږي، تا د آخرت څخه لرې کوي، دغه د تأمل او د فکر ځای دی. مسلمانانو موږ او تاسو په دنیا کې باید ډېر هوښیار اوسیږو، آخرت ته ډېر متوجه اوسیږو. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان، دانا انسان، زیرک انسان، باریکبین انسان هغه دی من دان نفسه چې په دنیا کې خپل نفس حساب محاسبه کوي، وقتاً فوقتاً خپل نفس حسابوي چې زه څومره د الله په حدودو کې یم، څومره د الله د حدودو نه وتلی یم، څومره زه د الله د دین پابند یم، څومره د الله د دین څخه وتلی یم، څومره ما د الله دین دپاره کار کړی، څومره مې کار نه دی کړی.
وعمل لما بعد الموت او د آخرت دپاره کار کوي، عمل کوي وروسته د مرګ دپاره، آخرت ته متوجه وي. دغه دنیا ځان دپاره هدف قرار باید ونیسو. دنیا هدف نه دی، دنیا وسیله ده. د دنیا د وسیلې په واسطه باندې موږ باید ځان ته آخرت جوړ کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هوښیار هماغه دی چې خپل ځان محاسبه کوي او د آخرت دپاره کار کوي. او عاجز انسان څوک دی؟ عاجز او ضعیف هغه انسان دی چې من اتبع نفسه هواها، دی همیشه د خپل نفس او د خواهشاتو پیروي کوي، د شیطان پیروي کوي. نفس چې څه ترې نه غواړي دی هماغه کار کوي، د الله حکم ته یو میزان ته نه اچوي چې دا په شریعت کې شته که نشته. وتمنى على الله الاماني، بیا د الله پورې ارزوګانې تړي، زه الله مهربانه دی، الله غفور رحیم دی، الله دا کوي، الله دا کوي. منځ به نه کوي، الله مهربانه دی. زکات مور کوه، الله مهربانه دی. حج مه کوه، الله مهربانه دی. ظلم کوه، الله مهربانه دی. قتل کوه، الله مهربانه دی. الله خو مهربانه دی، الله رحیم دی، مګر الله قهار هم دی، الله منتقم هم دی، الله جبار هم دی. دا دوزخ الله څه دپاره پیدا کړی؟ یوازې جنت خو نه دی چې الله رحیم دی. د الله د رحم ترڅنګ بیا جباریت او منتقمیت ته هم وګوره. ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت محسنانو دپاره دی، نیکوکارانو دپاره دی. هغه د هغه کسانو دپاره نه دی چې د الله د لارې څخه لرې دي. مسلمانانو، الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپل ژوند څخه ګټه واخلو او خپل آخرت ته متوجه شو. په همدغه دنیا کې چې څومره عمل کولی شو همدغه موږ او تاسو ته وخت دی. اجل او مرګ موږ او تاسو ته نیټه نه ده راکړې. دا معلومه نه ده چې ځوان به مخکې ځي که سپینګیری او مشر به مخکې ځي، څوک به مخکې ځي. د هر انسان اجل الله ته معلوم دی او مرګ چې دی انسان ته ناڅاپه راځي. ځکه هم قرآن عظیم شان کې الله فرمایي چې فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون. هر کله چې اجل راغی بیا د اجل تا ته دا مهلت نه درکوي چې ته زر زر وصیت ولیکه. ته به اجل ته وایي چې لږ صبر وکړه صاحب، زه دا خپل وصیتنامه ولیکم. اجل بیا تا ته د وصیت لیکلو مهلت هم نه درکوي. ولا الی اهلهم یرجعون، تا ته دا چانس هم نه درکوي چې ته بیرته یو ځل کورنۍ ته لاړ شي. که ته مارکیټ کې، که بازار کې، که په تیاره کې، که په هر ځای کې، اجل چې راغی هملته مړ کېږي. دا وخت بیا تا ته نشته چې ته بیرته کور ته راشي او خپل هغه سامان د ترتیب کړي، خپل پلانونه ترتیب کړي، ښځې ته وصیت وکړه، اولاد ته وصیت وکړه. بیا دا وصیتونه نشته. نو کله چې وضعیت زمونږ او تاسو دا رقم دی چې اجل ناڅاپه راځي، مهلت نه درکوي، د وصیت د لیکلو مهلت نه درکوي، کور ته د راتګ مهلت نه درکوي، هر ځای کې چې اوسې اجل هملته راځي. نو په همدغه اساس باید موږ او تاسو خپل دغه حالت دپاره متوجه اوسېږو. په الله باندې زموږ او ستاسو ایمان، توکل، اعتماد او یقین همیشه همدا رقم ژوندی او تازه وي. حد اقل خپل 5 وخت لمونځ په خپل اوقاتو باندې ترسره کړو. زه چې یو تعداد مسلمانانو سره زمونږ کله کله سر و کار برابرېږي چې د لمانځه پوښتنه کوم، منځونه کې سست دي، مشکلات به لري مګر لمونځ به نه کوي. او تر څو چې انسان لمونځ ونه کړي نو د دوی مشکلات بیا نشي حلېدلی، ځکه برکت په ژوند کې نشته. الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.